د علي شاه په پلار په داود شاه باندې چې کوم دی فایرنګ شوی دی هسپتال کې دی او مړ شوی دی که نه دی ټول پوره تفصیل در سره شیر کوم باندې ویډیو سره پوره وګورئ. السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده یو فوټو ډېر زیات وایرل شو په سوشل میډیا باندې چې یاره داود شاه باندې چا فایرنګ کړی دی وفات شوی دی. نو تاسو ته پته ده چې یاره د دوی چې کوم حرکتونه مختلف قسمه جګړې د دوی په سوشل میډیا باندې روانې دي بلکل چا پې فایرنګ کړی دی د پټوان تاسو وینئ چې یاره زخمي حالات کې هسپتال کې پروت دی لا وفات شوی نه دی خو حالات یې نازک ښکاري او انشاءالله بچ به شي الله دې وکړي چې یاره بچ شي ځکه چې موږ په کوم پسې دنیا ویډیوګانې چې کوم دی کړي دي مختلف قسمه پیغامات پکې دنیا خلکو له ورکړي دي چې یاره دا کار دی داسې دی داسې خدای دې تاسې که خدای دې داسې که هغه بهرحال هغه جدا وخت او جدا خبرې دي. بهرحال اوس دا د یو انسانیت په طور باندې چې یاره دته موږ ټول دوا وکړو ځکه چې یاره د یو انسان مرګ چې څوک وکړي مثال په طور باندې نو دا د پوره انسانیت مرګ دی او چې د یو انسان دی بچ کو موږ خو بچ کولو والو نه بچ کولو والا بر الله دی خو کېدای شي یاره په موږ کې د چا دوا ولګي او د الله پاک ژوند ورکړي نو باقي چې د کوم ګناهونه دي د هر څه کړي دي د خپل عمل هغه مشران خبره کوي که نه چې یاره خپل عمل به دې په قبر کې پکارېږي نو بلکل د ده چې سم کړي دي هغه به دته د هغې سیله به دته په آخرت کې الله پاک به ورکوي هغې پسې به نه ځو خو ملګرو ویډیو سره ډېره ډېر شیر کوو د انسانیت په طور باندې مطلب دی دته فی الحال دوا چې کوم دی دوا پکار ده دا نه چې یاره الله دې داسې که الله دې داسې که د هر چا خپل سوچ دی زه د چا سوچ نشم بدلولی زه ته په خپله باندې یاره مثال په طور زه د بالکل خلاف یم دی چې څه کوي هغه غلط کوي د خپلې لور سره خپل هغه ډانسونه هغه د کار غلط دی ټیک ده ځکه ښه کار نه کوي اوس ورته زما زړه وایي زه یم چې یاره الله پاک دی وله ژوند ورکړي نو که کوم ملګري موږ سره کړي وي هغه ورته دوا کوي د چا چې خپل سوچ دی خپل ضمیر دی هغه ورته په خپله کې په کمنټس کې تاسو سم ویلی شي هغه ورته بالکل ویلی شي څنګه چې مه ویره د یو انسان ژوند بچ کول دا د پوره انسانیت ژوند بچ کول دی یو انسان مړ کول ټول انسانیت مړ کول دي باقي فیصله به تاسو باندې ژوندی دی او په هسپتال کې دی علاج روان دی هغې نه پس پې پته لګي چې یاره به چا دعوه کوي چا پې ډز کړلی مختلف قسمه خبرې دا به بیا کېږي انشاءالله پټوان ملګري ډېر زیات رالېږي چې یاره دا وګوره وفات شو نو وفات لا نه دی او هېڅ پته نه لګي مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی.